میاش در رمضان د ثوابونو او رحمت میاش د عذابونو د خلاص او مغفرت میاش د رمضان. عزیزان استاسو په مخکې مې د قرآن عظیم شان یو آیت مبارک تلاوت کوي. الله فرمایي ان الذين آمنوا هغه څوک چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات چې عمل صالح اختیار کوي اولئک هم خیر البریه دا په انسانانو کې په مخلوق کې بهترین انسانان دي بهترین خلق دي. د ابن ماجه حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا خوشخبری دی وی وهغه چاته چې د چا په عمل نامه کې استغفار ډیری استغفر الله استغفر الله. عايزانو دا روزه لسمه ده دوی درې خبرې په دې باره کې کول غواړم. اوله خبره خدا ده چې تیر شپه زموږ په دلیر ښار کې دماکه وسوله 15 شایسته خوندور اعلی پلاردار خاندان پښتانه پکې ولاړو. یو الک د پنجاب هغه پکې شهید سولو. دا ډیره درنه خبره ده عزیزان او ډیره درنه ده. دا هغه چا تور معلومیږي چې د چا پر کور برابر وي. هغه یو الک دی ایمل هغه بابا د لیل منځلوم راځي. زه د دې ټول ملګرو د خوا هغه ته تعزیت چې دی اور کوم او فاتحه چې دا هغه وایم او کوم. الله رب العزت احسان سره وکي. الله دې مغفرت وفرمایي. الله دې د عافیت معاملې سره وکي. الله دې د ځوانانو شهادت د وطن د پاره د نحوست ذریعہ نه ګرځي. الله رب العزت د دې د شهادت په برکت باندې زموږ په وطن کې امن راولي خوشحالي راولي. الله دې دا پریشانی چې دی اغلی لري هر ځوان ته جلا جلا دعاوی کوو چې الله رب العزت د دې بچانو ته صبر جمیل ور نصیب کړي. بابا وادي ته الله رب العزت د زړه صبر ور نصیب کړي او کې بچانو دی الله رب العزت سهاره شي په خپل. الله رب العزت د دې وینه نه ضایع کوي او قاتلان دی الله در په در کوي. الله د دې کورونه د غشي خراب کړي لکه د نور مسلمانانو کورونه خراب. الله د دې د جهنم او هغه ګرم ورته ورسي چې د مسلمانانو کورونه ور خرابوي. هر څو ز ګناګار سم هر څو ته ګناګار سي نو ماته دا اجازه ست چې ستا په مرګ کې سواخلم نو تا ته اجازه ست چې ما په مرګ کې سواخلې. ګناګار ټول یو اې یو سړی د دې اخلاص نه دی چې هغه د ګناګار نه وي. بیا دا یو غم نه دی عزیزانو ار ورځ ما استغفر کور باندې دا غمونه وي. وسرینا وټل کې باید چې د فرانس یو سفیر خو مردار سوی وای تللی وای پاغه کوم زما استاد کورو خلک چې دی هغه ولارس. یعنی عجب نه ولادت پلانینګ دی ته ویل کیږي نه ولادت خبره ده غدا. بیا خاص کر زما استاد خاندانو د قوم جړې ور باسي جړ چې بیا په ټول ژوند خلاص روانه شوري. خو خیر الله رب العزت چې ژوند دي دغه د الله حفاظت و فرمایي چې مړ دي د الله رب العزت د هغه درجه بلند کی چې قاتلان دي هغه د الله رب العزت د مخه و باسي. د دې بچانو ته دعا نه کوو ودی ته کوو چې الله دې ستام د غسي ځواني مرکه د شوزو د زنانو پر چم لکه دغه ځوانان چې تا وخوړل ولې د وخوړل پر چشتي وخوړل. بدا ډېر غټه فلسفه د باچا خان سیونه چې درما او تا پر دا هغه خبرې ټول را روانې دي که زه سر خلاص کم یا ته سر خلاص کی. ولې مې وجني پر چشم مې وجني څوک مې وجني ګناه مې څه د ګناه دا معلومیږي نه. دا به اتفاقی دا په خپل آپس کې ناچاکی په خپل آپس کې په ژبه مسره پیږي. یو ته کافر وای بل ته فاسق وای بل ته علماء سو وای. دا خبره مابین رااله په مابین کې ما او تا د ځوانانو لاشونو او جنازي چې دغه پورته کوو کنه تاسو اندازه ولګوي یاره جغرافي کې کله کله 15 چغالان یو زمری ور باندې پیر دا ټول چغالان ورته ودرېږي زمری پر شاکی. خو چې هر یو جنې منډه کې بیا یو چې دی هغه نسی هغه خوري. ما او تام دا غره کمی اور یا مقبول جان صاحب وایي وای ازمر ته مثال دی لکه هغه دغه له چورسه چرګان والا لره پنجره کې چرګان دي توره لماته چرګ را لال د لاس ورته نه چې ټول چرګان ځانونه شاته کوي خو یو لاس لره ورس
ماښام لره هغه خریم نه په دا پنجره کې هغه هم تللی. زما استاد د هغه مثال دی چې هر چا ته لاس ورسېدی انور ځانونه شاته کوي، دی ولاړی بیا بله وار د ده وار دی، بله وار دا بل وار دی، بله وار دا بل وار دی، دا رقم بیا موږ وینو. خیر الله دې جنتونه جنت عدن و هر شهید ته ورنصیب کړي. الله د دې د وینې په برکت باندې زموږ په وطن کې امن او خوشحالي راولي. الله د دې بابا وادي ته هغه صبر ورنصیب کړي، هغه صبر دی الله ورنصیب کړي چې کوم صبر الله راضي کیږي، الله خوش کړی دی او الله فرمایلی دی. خیر دعا په اخر کې ورته کوو عزیزانو د منځه بعد. بل خبره دا د عزیزانو نن چې دی هغه لسم د روزې دی، د روزې پر لسمه باندې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیره محترمه مکرمه محبوبه کوروالا خدیجه الکبرا چې دغه وفات شوې ده. تیر جمعه درېمه وه ما تاسو ته ذکر وکړئ، په هغه ورځ باندې بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې دغه وفات شوې وه، او په دا جمعه نن لسمه ده اتفاقي جمعه هم شوله، خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها وفات شوې ده. او عجبه خبره دا ده دا ځوانان چې کوم شهیدان شو چې هر څو ګناهګار او هر څو ګناهګار او کلمه گو خو مسلمانان وو، علما فرمایي تر قیامت الله په قبر کې ودی ته عذاب نه ورکړي د شهادت بغیر. اخو بل د چې الله شهادت ور نصیب کړي او د روزې په میاشت کې ور نصیب کړي چې روزه یې نه وای په دا ورځ باندې صحیح سلو او بې دین نه وای بې لارې وای، خو صرف مسلمانان دي چې دا د روزې په میاشت کې مړه سي الله و دې میاشت ته دا اعزاز ورکړی دی، تر قیامت په قبر کې الله و دې ته عذاب نه ورکړي. تر قیامت دا اعزاز دی، دې ته الله رب العزت دا ځوانانو ته ورکړي. په ظاهر خو ټیک د ډیره لویه پریشانی ده، لیکن په حقیقت کې چې ورته وګورئ د ابد الاباد ژوند دی برابر شو. صحیح سو بختور سړی د الله رسول فرمایي هغه دی څوک چې په روزه کې وفات شي. خیر نو خدیجه الکبرا چې د عاجزانو دا ډیره خاندانه، ډیره پلارداره، ډیره پاک دامنه ښځه وله. د اسلام څخه مخکې د دې نوم طاهره وه، طاهره پاک دامنه وه، نیکه وه، بشاره وه، عقلمنده وه. پیغمبر علیه الصلاة وسلام د 25 کالو و، د دې عمر 40 کالو و. د دې یو خاوند هغه وفات شو، د هغه سې ولور پاته شوه. بیا بل خاوند وکړي هغه وفات شو، د هغه سې لور پاته شوه. دریم خاوند دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی. صحیح کله کله انجیوز والا او د اسلام پټ دشمنان پر پیغمبر علیه السلام خبرې کوي چې دا ډیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زنانو شوکي و، دا کښنی انجونې به غوښتې. دا ظالمان و دې ته نه ګوري چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 2 واره کونډه شوې ښځې چې د هغه وغوښته، 2 واره کونډه شوې وه، او د پیغمبر علیه السلام ینګ ځوان 25 ساله ځوان به څنګه یي. روایتو کې راځي خدیجه الکبرا چې دا هغه مالدار او الله ډیر مال دولت ورکړی و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د خپل بابا په میراث کې 15 وشانې، یوه منځه او څو پسونه چې دی هغه ورپاته شو، بل یو شی نه دی ورپاته شوی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امین ځوانو، با اخلاق، با حیا ځوانو. د بل ملګري سره یو ځای سلو پسونه به کتل په اجرت باندې، په کرایه باندې، لکه زموږ ته شپنیان پسونه د یوې ګورې بل څوک بیا د میاشتې د خپل حساب ورکوي. دا رقم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دغه خپل ملګری و دوی پسونه سره کتل. پسو ډېر ستړي کړلو، د پسو کتنګ ډېر ګران کار دی، بیا د اوښانو کتنګ شروع کړله، شپنیان شو د اوښانو. په هغه کې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها خور چې د هغه وله، خدیجه الکبرا خور وه، د هغې څه اوښان دوی کتل. چې کله به ټیم پرستلو دا د پیغمبر علیه السلام ملګری دا شریک دا به ورله یا تنخوا لره یا روپۍ لره یا عوض له یا اجرت لره، پیغمبر علیه السلام نه ورتلی. خدیجه الکبرا خور یې ورځ ورته ویلې ول دی ولې نه راځي دا محمد؟ ده ورته ویلې هغه وایي یاره زه شرمېږم و زنان لره ورځغلې یا روپۍ راکړه یا اجرت راکړه یا مزدوري راکړه، ما ته خوند نه راکوي. دا ښځه په پوه شو چې دا ځوان یو کیسه ده، نو هره کیسه چې ده. خدیجه الکبرا چې به دا خبره شوله هغه مالداره وله، کرالی بیا شام لره یا یمن لره خپل د تجارت قافله و هر شی چې په کاروبار پسې
څوک استول په هغو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام ولاړی هلته ډېر زبردست تجارت وکړي، واپسې کې راغلي، ډېرې روپۍ هم راوړلې. نو دا د خدیجة الکبرا یوه منځه وه، هغه هم په دغه تجارت کې تقریبا ورسره ولا یا غلام ولو یا د کور سړی ولو. په واپسې کې چې رالو بیا یې پوښتنه ځینې وکړه چې دا ځوان څنګه الله څنګه ځوان، نه بېځایه خبره، نه غلطه خبره، نه ناجایزه خبره، اخلاق، حیا، شرم. خدیجة الکبرا ډېر زړه ته ولوېدی چې یاره دا ځوان که خدای را نصیب کړي نو خو ډېره غټه خبره به. خدیجة الکبرا خور چې د هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام لره آل ورواستوي چې ته واده ولې نه کوې؟ هغه ویل یاره زه غریب سړی یم، د بل پسونه و رمې و شان ګورم، اوس دونه وس نه لرم. هغې ورته ویلې د خدیجة الکبرا سره به واده در وکړو، ستا خوښه ده؟ هغه ویل خدیجة الکبرا وګوره، زه وګوره، زه د هغې مطلب څه شی بولې د نبوته څه مخکې خبره ده، زه د هغې سره مزدور یم او هغه خو دونه مطلب روپۍ لري، مال لري، هغه به ما چیرې قبول کړي. اوس خدیجة الکبرا ټول ترتیب برابر کړی دی چې یو رقم ترتیب برابر شي. خیر خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها هم پیغام ورکړي چې زما خوښه ده، پیغمبر اسلام زما هم خوښه ده. اوس دا د 40 کالو ده، پیغمبر اسلام دریم خاوند دی او پیغمبر اسلام اولنۍ واده دی، ینګ ځوان ښایسته خوندور. اوس خبره دا رقم جوړه شوله چې د پلار یې نه وه خوښه، د خدیجة الکبرا پلار چې و د هغه نه وه خوښه چې دا ځوان اوس ته څه کوې، خو سم هلته خلک وګوره، ملکان شته، خانان شته، سرداران شته، مالداره شته. دی ویل یا زما د هغه ځای خوښ دی. خیر د پلار یې نه وه خوښه. قرار دا راولاړه شو. عبدالله ابن عباس فرمایي ښه ډوډۍ موډۍ یې تیاره کړله، په هغه کې شراب حرام نه و، په دا خپل پلار باندې ډېر شراب وڅښل، چې وڅښل په نشه کې سلو. سبل الهدى والا هم فرمایي، نور علما هم فرمایي. بیا دا راولاړه شوله، په دغه حال کې مطلب ورته وویلې چې دا مرکه کړې ده محمد څنګه دی. اول و سید دی په ځان نه پوهېدی چې کله په وش کې راغلی بیا خبر راغول څنګه ول تا داسې وویل، دا ویل یاره زه خو نه یم په پوسه. دی ورته ویل پر خوله لاس ونیسه، دا د عزت مسله ده. ما هغه ویل زه سیده پروا نه لري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره نکاح وشو. نکاح چې وشوله دا ډېره وشاره ښځه وله، ډېره انتهایي ډېره وشاره ښځه وله. او عجبه خبره دا ده چې کله زنانه تر خاوند مشره په عمر کې، دا ډېره ابداره یي، خاوند ته لاره وښیي، داسې به وکړي، داسې تجربه کاره یي، پر مخ ګرځېدلې یا زموږ زنانې وایي وشاره یي، لارې ورښیي. او چې کله خلک راولاړ شي د لور پر ځای باندې نجلۍ وغواړي، بیا ابداري د مور جینې غواړي، باید چې تا ابداره وایي، داسې وایي، هغسې هغه. دا نشي کېدلی. نو دا عمر یې ډېر و، پیغمبر اسلام مبارک یې دریم خاوند و، ډېر انتهایي ډېره پوه وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام و نبوت د 15 کاله لا پاته و، 15 کاله. یو ورځ چا ورته ویلې، غالبا بی بی عایشې صدیقې ورته ویلې چې ته دا اوس خدیجة الکبرا دا و څه شی دی چې ته دونه یادوې؟ پیغمبر اسلام ورته ویلې ول عایشې غږ مه لره، خدیجة الکبرا په داسې حال کې زما تصدیق وکړئ چې ټول جهان نعوذ بالله زه خلاف بللم. صحیح په داسې حال کې ماته امداد و مال دولت راکئ چې ټول مکې له ما بایکاټ کړی چې دا سړی پرېږدئ. په داسې حال کې له ما سره واده وکئ چې هېڅوک و دې شي ته تیار نه ولو. زما ملګرتیا چې د هغه دې وکړله او زما ټول اولاد له دې څخه دی. یو ابراهیم چې دی د ماریې قبطیې څخه ولو، دا نور ټول د پیغمبر علیه السلام لوڼې راواخله او د پیغمبر اسلام زامن راواخله. دا د خدیجة الکبرا څخه پیدا شوي دي. پیغمبر اسلام ویلې ول دا زما بچان د دې څخه پیدا شوي دي. خو خیر خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها چې دا هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وغوښتي، چې ویې غوښتي ډېره وشاره پوه چې دا ماجب پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خبر ورپېښه شوله، فوراً به کور ته رالی، دې به تسلي ورکوله، هېڅ پریشاني نشته، غم مه کوه،
ته خدا سي د جهان امین سړی، ته د علاقې غمخوره سړی چې کونډې یتیم پلانې الله تا نه ځای کوي، ته د قریبانو سره ډېر ښه کوي، ته د قریبانو سره. یو ورځ روایتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په غار حرا کې و، نبوت ورته میلاو شو. خدیجه الکبرا را روانه وله، څه خوراک یې راخستی ولو. جبرائیل امین علیه السلام رالی ولی یا رسول الله خدیجه را روانه ده. الله فرمایي زما سلام پر خدیجه الکبرا وایه. الله فرمایي بیا ورته ولی یا رسول الله جبرائیل امین علیه السلام ته زما سلام ور باندې وایه، زما هم سلام ور باندې وایه. په زنانو کې د الله له جانبه چاله سلام نه دی راغلی، خدیجه الکبرا له راغلی دی. ها عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها لره جبرائیل امین علیه السلام هر وخت سلام را لېږي، خو الله سلام را لېږلی دی چاله ره خدیجه الکبرا لره. څونه غټه خبره ولا. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام انتهایی ډېره ګرانه وه، انتهایی. رضا عائشه صدیقه ورته ویلې پیغمبر سم به ډېره یادوله. عائشه صدیقه ورته وایي یا رسول الله دا اوس سپین سرې دا و چې شو چې دونه یادوي چې دې خو نه ویلې مختنۍ ښځه وله. اوس کوروالا دا نه خوښوي چې یاره هغه مړه د تې دونه صفتونه کوي، موږ ژوندی یو. پیغمبر اسلام په دې خبره ډېره ښه باده کوله. عایشې هغې زما سره ډېر ښه کړي، زما سره ډېر احسانات کړي وو، ډېر احسانات یې کړي وو. او بیا یې ورته ویلې چې دې په داسې حال کې زما ملګرتیا وکړه چې هر چا زه شاته غورځولی ولم، زه پرېښی ولم، لیکن دې زما ډېر خیال وساتئ. پیغمبر اسلام مبارک به کله کله په کور کې خیرات کړی وو، قسم سوی شی به حلال کړی وو. نو به خدیجه دا عائشه صدیقه ته ویلې ولا پلانې زنانه پلانې و دې ته به دغه غوښې ورکړي. اول نو دا څوک دی؟ ول دا د خدیجې ملګري دي، سیالیانې دي، خامخا به هغه. عائشه صدیقه وایي ما ته دا خبرې خوند نه راکوي چې اوس نه هغه مړه ده، ته هره ورځ یادوې، ته خو اوس بیا ورته ویلې ولا هغه سپین سرې ښځه ولا اوس خو تا یې ځوانانې کوروالی ولرې. دا د الله رسول نه نه نه، دا هغه زنانه وه چې زما اولاد له بل چا څه سوی هم نه دی، زما اولاد له بل چا څه سوی هم نه دی. څونه عجبه خبره دا ده. بیا الله رب العزت سلام ورله راواستئ، ورته ویلې ول خدیجې ته ووایه په جنت کې مې ستا دپاره ډېر خوندور ښایسته اعلی کور چې دی هغه تیار کړی دی، ډېر ښایسته خوندور اعلی. خیر وخت تیرېدی تقریبا بی فاطمه رضی الله تعالی عنها د 9 کالو وله چې د دې عدي چې ده هغه وفات شو، په مکه کې وفات شوله. او چې کله دا ژوندۍ وله پیغمبر اسلام بل واده نه کوي، چې دا ژوندۍ وه پیغمبر اسلام مبارک بل واده نه دی کړی. چې دا وفات شو بیا پیغمبر اسلام نور ودونه چې دي هغه وسولو. اوس عجبه خبره دا د عزیزانو زموږ دا اوس معاشره نه ده، دا چې کله دویمه ښځه وغواړي دا اوله ښځه ورکس یېرېږي، د دنیا بد پر هغه باندې وایي، د دنیا بد پر هغه باندې وایي. حالانکه هغه زنانه ده چې هغه د غربت په ټیم کې ستا ملګرتیا کړې ده. صحیح سلو ته د مور پلار سره پریشانه وې، ستا ملګرتیا یې کړې ده. تا د جهان غمونه در پیښ شو، ستا ملګرتیا یې کړې ده. نن چې د دویمه وغوښتله بس بیا راغلې د دویمې و څنګ ته کښېنستلې، اوله دې یې رسوله. پیغمبر اسلام وفا عائشه صدیقه یې درلوده، خو بیا هم خدیجه الکبرا نه یې روله. زموږ خلک ادوه ودوله، خو زه اکثره دې ته وایم دا ډېر دروغ زنانې داسې درواغ وایي. ولې هلته دوی په خبر دي ملایان وایي وایي کوروالا ته درواغ ویلی سي، نو دی چې کور ته دروغ زنه مخته شو نو د باندې بیا دی هغه درواغ وایي. دا کله کله دغه دوه ودو ولاد ستاسو سره خبر لکه چرسیان نه ده په زور کې سره پیژني. کله کله داسې و چې دغه د دوه ودو درو ودو ولاد څوک وفات شوي بیا دی پاتاله ورچ ورسره څنګ ته شي چې کومه یوه ده هغه نو چې بې وفایي بې پلارې ناځوانې د کنداریانو پر چم هغه ورته مبارکي راکړه، هغه اوله ده. صحیح سلو او پیغمبر اسلام دا شیان نه و. عایشه صدیقیه ژوندۍ، صحیح سلو اولنۍ واده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او هلته خدیجه الکبرا هره ورځ یادوي، هر وخت یې یادوي، په خوند یې یادوي، په خوند ډېر په خوند یې یادوي. نو دا چې کله وفات شوله په هغه وخت کې د جنازې لمونځ نه و راغلی، جنازې لمونځ
نو شروع شوی. دا پیغمبر سن چې کله په مکه کې ولو نو بیا دا پیغمبر سن قبر ته خپل ورشواس په خپل دا په ډوړې کې کښې شول په خپل ډېر ارمان و بیخ ډېر ارمان ولا انتهایی ډېر بیا یاد ولا یعنی 10 کال بعد لا نه خیر یعنی 10 کال بعد به هم پیغمبر اسلام داسې یاد ولا لکه د پرون چې دې سیالیانی به ولې هغه به ډېر یاد ولې نو وفا خو جلا شي دی یار زړې ستا سره ځان زوړ کوي صحیح سلوک پرتای ځان وخوړی نن تا هغه پرېښوله کله کله 100 روپۍ ورواستئ او بله چې دې کړې ده ستا دا خیال دی چې هغه به ماته زما سره ډېره وفا لري هېڅ یو شی نشته صحیح سلوک دا 2 والا 3 والا دا ډېره ناکي کوي ناجایزه کوي چې کله د دې نوي د خوا ور پېښ شي بیا دی راشي پر زړه باندې او زړه خو یې ډېره دا خو زما ډېر خیال ساتلی او زما پر طبیعت ډېره جوړه خیر دا خبره پرېږدو نو خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها تقریبا د 15 کالو وه چې دا وفات شوله په مکه کې پټه ده پیغمبر سمبار وخت یادوله او اول اسلام دی راوړی دی علما فرمایي په زنانو کې بعض فرمایي وایي نه ګر سره اولنی اسلام دی راوړی دی پیغمبر سم ایمان دی راوړی ایمان دی ور باندې راوړی دا ډېر لوی اعزاز دی او ډېر طاهره د اسلام سمخ کې نن طاهره و طاهره پاک دامنه پاک خیر الله رب العزت د دې شفاعت زموږ نصیب کړي الله د دې احترام او ادب او وقار او دارا نصیب کړي الله رب العزت موږ توفیق نه راکړي نعوذ بالله استغفر الله چې کله کارټون ور باندې جوړ کو کله څوک دا ډېر خلک دي دا ډېر انتهایی چا پر عائشه صدیقه باندې کارټون جوړ کړي چا د بیبي حفصه جوړ کړي التبوغه چې د چا سره دي د ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق سره صحیح سنو بس موږ ته دی الله توفیق نه راکړي نعوذ بالله کوي دا هغه څه ورځ مخکې مرګ غواړو موږ مړ شو د پیغمبر اسلام د بیا ادبۍ څخه خلاص پیغمبر اسلام ډېر لوړ شان والا ډېر عائشه صدیقه وایي زموږ په کور کې یو وصی و غالبا ډېر بد به کول په دا کمرانه نوزا په هغه کمرانه نوزا په زنانو پسې منډه واها دورې په کشنیانو پسې چې دا ماځي به د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پښو کښارې واورېدې د دروازې ولاړه خپل ځای چې و په کور کې په کونج کې خپله کشنۍ کوډۍ او بس حالت ته به کښېناست بیا نه سره شولېدل دومره حیوانانو ته حس و دومره حیوانانو ته حس و خیر عزیزانو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو په دې میاشت کې 4 شان لازمي کوئ 4 اولنی شی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کلمه ډیره وایاست لا اله الا الله لا اله الا الله افضل ذکر لا اله الا الله بهترین ذکر د الله رسول فرمایي هغه چشتي هغه لا اله الا الله د دې په اخوا باندې تر دې اعلی افضل ترین ذکر چې دی هغه نسته او دا هغه ذکر دی چې آدم علیه السلام سیونه سي تر ما او تا پر دا هغه ذکر چې دی هغه روان لا اله الا الله ابلو څه زنانو میسج کړو چې مولوی صاحب مش قران نه دی زده مش په بسم الله سره قران وایي بیا ما ته بسم الله سره ما وایس قل والله راواړو دا ډیر وایس قل والله دا ډیر وایس اخر څو ورځې به خامخا ویلې بیا پرون ابلو میسج ول مولوی صاحب دا زنانه وایي چې مش قل والله نه وایي ولی وای دی وای دا قل والله ډیر درنه ده ډیر درنه ده وای دا پیرانان مسخر کیږي دا سړی کور خرابوي ما ویلې یواره خدای بیا عقلانی است شنه خري است قران ته څه پیژنې ته قران څه پیژنې څنګه دی په فیسبوک سره څنګه دی آی ډی لګولې ده جوړه کړې ده پردازي چراله ما قل والله درو شو ول چې دا وایا توایا قل والله ډیره درنه ده نو ما ویل کې قران پاک زده و دی قران وایي و وایي نو چې وایي نو چې قل والله دونه درنه ده نو د ټول قران به څه هاي ولې ځان ته باندې جوړوي ولې د قران سره ظلم کوي ناجایزه کوي هیڅ تا ولیا د اجازه غواړي ابو سپینسر چې ټلیفون نه کړ ول مولوی صاحب ته ویل دا سپینسر نه یادای دی خو د سپینسر سره پازاد ولې نه یادای چې خالي زنانی یادای سپینسر ما ورته ویل اجانې خبره دی دا پیغمبر علی السلام فرمایي چې جهنم لر ولار ماته سپینسر حالت ته زنانی ډیر حالت ته سپینسر نو په دې زده یادو
دی بیا بل نه ده کوي. الله رسول وایي زه په جهنم کې وګرځېدم ښځې ډېرې وې، اکثره ښځې ویلې. نو خبره دا د عزیزانو چې ویلې ول دا قل والله ډېره درنه ده، دا خبره نه ده. قل هو الله وایاست ډېرې وایي چې څومرې وایي، دا د الله نسب نامه ده. د الله څوک دی؟ اولاد نه اولاد. هم مثله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. چې څومره ویل سي هغه وایي، او حال دا د 14 نه لري هم قران له لاس مور دغه وایي، ډېر ثواب لري. الله رسول فرمایي صحیح حدیث دی که چا درې واره قل هو الله ویل دا دی لکه یو قران پاک چې وایي. صحیح سره. او بیا خلک ډېر ځغلي چې یار ته دې ذکر راوړی، ذکر یار لا اله الا الله وای هغه ډېر وایم بل راوړی. د هر چا و پیر و فکر ته عقیده خلاصه د پیغمبر علیه السلام ته نه ده. ولې پیغمبر سمې ازما او یا وای ما کلمه ډېر ویل فرمایي اثر نه دی کړی. بیا چې پیر و فکر لري، چې پیر و فکر خو نه ته در معلوم دی. پیر بچی شي حیثیت به چی شي. د قران او د حدیث پر ونا کې پیر دی منویو. د دې څخه علاوه هیڅ پیر مر نه چلیږي، هیڅ شی نشته. تر ما او در تا بتر دی، ما او تا د دنیا او د آخرت مسلې ودته تکشیر شته، بس ما مسله را حل کی. الله ته متوجه سه. الله دومره عظیم الله دی. دا د الله توحید دی چې ما او تا و پیر تناستو چې ما پلانې کار را وکړ. یار الله دغه د تاجت پر ټیم اول اسمان لره راځي، څنګه د الله سره شای لاس سړی ته نیولې قرضدار وا وکړه قرضې به خلاص کړ. نو یا ته تعویذ را وګوره، ته داسې وظیفه را ورشه. اس تعویذ وظیفه نه سپي عرب ګرځه دا شان باندې خان غي شرک بوله او چې تعویذ الله استا الله حي القيوم دی. قران استا ته بیان به په غاړه باندې شان سره ټیک دی. سید الحمدلله شریف وزر او زمر علماء اجازه ورکړي کني عام طور دا خبرې نه دي. خیر بهترین ذکر د الله رسول فرمایي هغه لا اله الا الله دی. او د جنت قیمت چې دی، قیمت جنت خو ډېر غټ قیمت دی، هغه لا اله الا الله قیمت. چا لا اله الا الله وای من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. چا اخرنی خبره داس و چې لا اله الا الله دا جنت دی، خبره خلاصه. بیهقی روایت را نقل کړی دی پیغمبر علی السلام فرمایي په بنی اسرائیل کې سړی مړ کېدی، چې مړ کېدی د ټول اندامونه وکتل، ټول اندامونه یو نیکی هم نه وکړي، یو نیکی نه وکړي. اخر دا ورته ویل سو چې ته د خله وګورئ. د چې خله وکتل دا ژبه د تعالو سره لګېدلې و، د مر پر حال ویل لا اله الا الله، پر دغه حال مرسوي. الله فرمایله پر دا خبر زده ته جنت ورکو. یو واره په ټول ژوند کې په ټول بدن کې د داسې نه و چې هغه نیکی و. په پښول مانځله نه وتللی، نیکار له نه وتللی، په لاسو یې نه و کړی، په غوږو په سترګو، خو د مرګ پر حال باندې دا ژبه د تعلق سره لګېدلې و. هغه لا اله الا الله وایي. پیغمبر سم فرمایي پر دا خبر الله د جنت ورکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي داسې زمانه به راسي دا قرآن به الله اسمانو له راپورته کړي. یو وخت به دی راشي سهار به څوک راپورته شي چې قرآن خلاص کړي، خالي کاغذان به وي، قرآن به الله پورته کړی، هیڅ یو شی به نه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په دغه وخت کې به سپین ږیري مشران ووایي، وایي زموږ مشرانو به دا ویل لا اله الا الله محمد رسول الله. نه به لمونځ پېژني، نه به روزه پېژني، نه به زکات پېژني، نه به حج پېژني، یو شی به نه پېژني. د الله رسول ته صحابه ویلي ول یا رسول الله نو چې په دغه وخت کې دا نه لمونځ نه زکات نه روزه نه حج نه پېژني، بیا دې کلمه شریفه وایي دا کلمه پیدا ورته کوي، دا کلمه دې ته پیدا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کلمې د وجه به الله د جهنم خلاص کړي. سپینځوري سړی رالی پیغمبر علیه السلام لره ډېر سپینځوري دا ورجل هم پر سترګو راایله ولې یا رسول الله چې سړی ډېر بدکاري، ډېر بې لاري، ډېر بې دیني، ډېر د دین چپی، د دې د بخښلو لار استا. د الله رسول ورته ویل ول ایمان دې راوړی دی، ول و ایمان مې راوړی دی، ول چې د ایمان مخ کې څه ګناوي کړی وي هغه الله وتا ته په نیکی در بدلی کړی، په نیکی در بدلی کړی. دا سپینځري روان سناري کې الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله چې څونه ویلې سي محمد رسول الله
سل واره زر واره دی وای بیا یو واره محمد رسول الله ورسره وای لا اله الا الله ذکر دی محمد رسول الله ذکر نه دی سیدا هغه زموږ عقیده ده لکه المن زکات روزه حج خاتم النبیین اوس په تسبیح باندې نه وای خاتم النبیین محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین او درود شریف وای دا نه وای دا هغه رقم لا اله الا الله چې څومره ویلې سي حتی علما فرمایي دی بزرگان ستا چې د ورځې په شواروز کې اویا زره واره وای لا اله الا الله لا اله الا الله اویا زره واره وای د الله رسول فرمایي دا ایمان دی شی دی لکه د ازما او ستا کپړې ازما او ستا پټو چې خیرن سي څنګه دغه رنگ ولاړ سي هغه بخي هغه سیدلایي هغه ځي ختمي جاو د الله رسول فرمایي ایمان هم دا رقم زړیږي صحابه یا رسول الله مرڅوک د الله رسول پر تاسو ایمان تازه کوي څنګه والله وایس لا اله الا الله لا اله الا الله او چې چا وویل لا اله الا الله بس دا د ایمان د اسلام په چوکاټ را نه وتی بس اوس د لپاره اسانه ده چې کچیر مړ سو ګناګار او څو ورځې به الله عذاب ورکې دا کلمې په خاطر به الله راو بس صحیح سو ډیر الله ډیر عظیم ذات دی الله ډیر وهو العلي العظيم ذات عزیزان مر الله نه دی پیژندلې والله کوم پیژندلې دی عربم نه کربم یسمم نه دی پیژندلې کربم حضرت ته وخت وایم چې پیغمبر علی السلام فرمایي ما ته الله ویلي ولا استاو امت زما د فرشتو یو کیسه وکړه پاسمانو کې و فرشتہ ده پیغمبر اسلام فرمایي د ورځې ستر دا غوږ نرمي سي پورې وسو کال لار وسو کال لار نو بسو ملائکه او دا وسو کال ازما او ستاره افطار نه جبرئیل امین علی السلام په وم اسمان کې و یوسف علی السلام یې څاتور واچوي چرواچوي څابنو لاس غزو 15 غزو دلته دای څاتور واچوي یوسف علی السلام الله پر جبرئیل امین علی السلام ژغ وکي چې ورس د وم اسمان سره روان سلو په دا مابینځ کې یوسف علی السلام کراس کې پر ځکه باندې په دا څا کې جبرئیل امین السلام ورته ودرې دی لاس ورته ونیو یوسف علی السلام نشته نه دی وم اسمان دا رقم چې وسو کال سړی روان دغه بڅونه د الله رسول فرمایي دا فرشتہ په خپل نه د خبره چې الله چیرې دا په خپل نه د خبره سبحان الله دی ها دلته پروندې چا جوړه کالی راستولې نو هغه کې بیا پاکه خپل کاډ یې شو دغه دکان هغه شخلک دی بد نه وایم او یا مولوی صاحب تعالی کپڑے دروازه ولې ته دون ناجایز کوي هغه کې د دې د دکان نم چې هغه ماشاء الله ډیر خلک ستا چا پر وټل یې شدي چا الله والا وټل یې شدي دا ناجایز دا حرام دی په اسلام کې نشته دې خبره ته اجازه نشته الله دون عظیم نم دی او تا پر کاډو باندې کلی دی چا قدرت الله دی چا عزت الله دی چا عبد الله دی چا عبید الله دی مکه وي د خدای د پاره مکه وي الله به پر دې خبره جهنم لره بیاي څنګه ګور دا د الله نوم لفظ الله خو ډیر دا ومځکی واسمانونه هغه وزن نه لري لکه دا یو لفظ الله چاله دی صحیح سره هر چا چې جوړ کړی دی میټاوي کوي ختم یې کوي دا شان مدو کېږي دا شان سره جهنم لره بیاي دا د انسان د هلاکت او د تباہی سبب چې دی هغه جوړیږي هر چا چې خپل نم کارونه جوړ کړی دي د الله او د محمد نوم پاکستان یا خاص کر د عمر او د علي او د عثمان نمونه دا مکوي دا بل کارونه مرزمي نه پدا ولو کې براته په مردارو بو کې دا مک نو الله ډېر عظیم ذات دی الله رسول فرمایي دا الله چې کوم عرش دی عرش 500,000 کاله سور دی 500,000 کاله ورځوالی 500,000 کاله د مزګ ستر اسمانه 500 کاله لا صحیح او تر اوم اسمانه پر 500 کاله لا دا الله عرش 500,000 کاله دا الله رسول فرمایي وای دا ومځ کې واسمانونه تر ولاړ شه دا ګوت یو چلای دی چلای دا پر میدان باندې کښې د مشرق مغرب شمال جنوب اسمان دا غځای دا چلای څنګه معلومیږي څنګه معلومیږي دا الله رسول فرمایي دا مځکه دا ومځ کې واسمانونه وعرش ته درکه معلومیږي وعرش دغه الله موتا تعالی سره ولید دغه الله نن موتا لیکل دی بیا په نالیانو کې ورته پښتانه د تبادی به دا جوړ مر سره ګرځولې دي صدقه منځونه ډیر کوي تشبیه ډیره دغه دی ډیر مغرور کړي دوه قسمي دي عرب زه مسلمان یم زړه لرم کې زړه خیل ول دي هغه د بکال کافر دی دی مسلمان دی
دا په دې خبر باندې سره خطا وځو ابلایان زما ډیر خلاف دی هغه مولوی صاحب ته پر زور نه دا خبرې مکوه دا زموږ خلک یو خو رواج دی د الله او د رسول خبر ما بینځ کې نشته دویم که پر ژره پرېښولو دونه خرچه راتلل لکه پر خریلو د الله په فضل 500 بیا مدینه ولیدلې چې پر خریلو دونه خرچه راتلل بس هستی مولا بجلیګر صاحب وایي یو سړی کور ته رالی کور ولایت تللی و د باندې چې راله ول چیرې تللی و هغه ول تللی وما پالګر له اول پالګر څه درته وایي هغه ول د میړه ژره به دې لږ نوره غټه سي صحیح سلو د ایت کمال نه دی بس ها کستا محمد رسول الله مبارک مقصد دی بیا خو پر هر بیشته الله وتعالى عوضونه درکوي او کاغه نه په ځان خبر نه په پیژې نه څنګه خو خیر الله ډیر عظیم ذات بیا د بیا نه کو سیدا به احترامي بیا نه کو دا کارونه دا بورډونه دا سټیج کم شاپر دي نه دا دکانو دا مکوې داسي سیم نشان پر جوړ کړي یا الله ستا په خاطر زدا نم نه پر لیکم ځکه ستا د نامه بیا د بیا راځي الله بس تا بیا خیال نه وساتي د الله رسول فرمایي چې لا اله الا الله بهترین ذکر دی دا ډیر وایس پر وسکی لا اله الا الله لا اله الا الله دا ستا چې کپڑے زړی سیاو بیا موږ ولاړ په صرف باندې پرینځو دا هغه کوم چې ما او ستا ایمان زوړ سلو درواغ مې وویل غیبت مې وکړي غلطه خبره مې وکړله چې شپه وکړي بیا لا اله الا الله وایي دا ستا ایمان بیرته صفایي ایمان صاف سترا او د سړي چې اخري خبره لا اله الا الله سو دا خو ډایرکټ جنت ډایرکټ دا شیم پیښه شوې ده چې یو سړی سهار مسلمان شو سهار کلمه یې وویله بیا ولاړې د نبی علیه السلام سره جهاد لره تر غرمې مخکې شهید شو ولاړې جنت پیغمبر اسلام سردار کوم ملګری شو جهاد لره ولاړ سهار مسلمان غرمې لره شهید شو پیغمبر اسلام حیران شو چرالو پیغمبر اسلام پښتنه وکوله پلانې هغه یا رسول الله شهید په ځولې کې راوړي چرای وړي پیغمبر اسلام فورا مخجنی واړو صحابه پښتنه وکړه یا رسول الله خیر ول د جنت سي کور والا راغلی و د سره د ون جوبای هغه ول په دې ورننه وتله نو ماته خنره کې چې د کور والا ته وګوره دا کلمه وویل ساره وویل غرمې لره د جنت حور ولره را لا اله الا الله محمد رسول الله او لا اله الا الله په اخلاص اي صحابي قول دي عزیزانو وای تاسو سره یو واره وای الله یو واره په اخلاص الله الله مو وای الله دا خله ډکه نه په اخلاص صحابي فرمایي علامه سمرقندي صاحب را نقل کړی دی الله څلور زر کبیره ګناه استاد معافي کې سړی یو واره ول الله په اخلاص الله څلور زر کبیره ګناه چا پښتنه جنې وکړه کله چا څلور زره کبیره ګناوي نه وي بیا ول بیا د بابا او د ادي او د قریبان غلا او معافي قریبان الله صحیح ته چې کله تسبیحه الله الله مو وای ججره مو وای الله څلور زره کبیره ګناوي څلور زره به شاید تاسو نه کړي ما به نه کړي نو ځکه الله رسول فرمایي پر روزه کې به څلور کارونه تاسو خامخا کوي اول شی چې هغه ذکر دی لا اله الا الله لا اله الا الله دویم شی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي استغفار دی استغفر الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو سړی دا غواړي چې زما بابا او ادي مړ دي بهترین تحفه ورسته قبر لره بهترین صحیح الله رسول فرمایي استغفار وای استغفر الله دا وای خپل مور پلار بس په ځل کې دا اراده وکړه چې ځنن په مور پلار چې استغفار وایم د الله رسول فرمایي بهترین اعلی گفت څه دی تحفه هدیه هغه دغه دي ورسته او د الله رسول فرمایي الله رب العزت وعده ده تر څو زجوند یم الله زما پر امت عذاب نه راوړي چې زله دنیا ولار سما بیا پس هغه ک تاسو استغفار وایي استغفر الله الله پر تی عذاب نه راوړي بس استغفار وایي ډېر استغفر الله چې څومره ویلې سي بیا تیرې سوي ګناوي دا اوس ګناوي توبه لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا الله رسول فرمایي خوش قسمت دي هغه سړی د قیامت پر د چا په عمل نامه کې استغفار دي لیکل استغفر الله
او پیغمبر علی السلام په یوه مجلس کې بویل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر استغفر الله رب اغفر هیڅ فرق نه لري. سیسو ابو لذي چاله تویل مولوی صاحب عجب خلک دی یار. دا استغفار دې دا رقم وای استغفار 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 دا وای پتا نه ویل چې استغفر الله ډیر وایس استغفار ډیر وایس. زه کوم استغفار ډیر وایس نو استغفار خو نم دی استغفر الله سره وای. خلک دی د دین او د اسلام سره په دونه دعوت تبلیغ په دومره جهاد په دومره علما او په دومره سنجور کې لا دي ته دا رک نور کې صحیح سن. استغفر الله بیا ستا یو یار دی ستا دوست دی ستا دیوال دی شهید شوی دی وفات شوی دی هغه پسې ډیر وای هغه پسې چې څومره وای. او بیا روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله الله په چا خبر سي الله په خبر دی چې دا سړی د پلانې ګناوي کې استغفار وایي د توبه بس د دې ګناه سمخ کې الله دې معاف کړي د معافي مختله لیکلي ګناه ورسته کوي. لکه الله رسول فرمایي وای دا میاشت نه د ډیر پر مسلمانانو باندې ډیر خوندوره میاشت ده او پر منافقانو ډیر درنه میاشت ده. چې کوم مسلمانان د روزې سمخ کې د روزې تیاری کوي د روزې سمخ کې الله دې په عمل نامه کې ثوابونه ورولي. او چې کوم منافقان دي هغه یار دی بولار سم پلانې بو کم داسې په پلانې ځای کې ډوډۍ خورما ترتیب جوړ کړی دی د دې روزې د راتلو مخ کې الله دې په عمل نامه کې هغه ورولي کې د روزې نه دی. صحیح استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بیا بل خبره دا د عزیزانو د الله رسول فرمایي اولنۍ شی ذکر ډیر کوي لا اله الا الله. دویم شی استغفار ډیر وایي. دریم شی دا د تاسو د جنت طلب کوي. اللهم انی اسالک الجنه یا الله د جنت سوال در څخه کوم د جنت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو سړی سحر ما شام درې واره دا وایي اللهم انی اسالک الجنه یا په پښتو وایي الله د جنت سوال در څخه کوم یا الله ما ته جنت را نصیب کړي یا الله د جنت سوال در څخه کوم. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا جنت و الله ته وایي چې دا سړی ما لتا غواړي ته ولې ما نور کوي زما سوال لتا کوي ته ولې د سوال نور قبله الله وعده ورسره وکړي زما د سره وعده د زبتا ورکو. اللهم انی اسالک الجنه. او الله رسول فرمایي چې یو سړی سحر بل حدیث کې ما شام هم درې واره وایي اللهم اجرني من النار یا الله د اور پناه غواړم د جهنم می خلاص کې درې واره دا وایي جهنم و الله ته وایي الله دا سړی دونه زارې درته کوي لما خلاصون غواړي ته ولې نه خلاصې الله جهنم ته وایي وعده ده دې مال ته خلاص کړي. ز الحمدلله د سال منځبات و واره د ټول امت لپاره وایم د ټول امت لپاره اللهم انا نسالک الجنه اللهم انا نسالک الجنه. ټول مسلمانان لپاره یا الله موږ د جنت سوال کوو جنت غواړو جنت غواړو. او بیا اللهم اجرنا من النار د جهنم څخه د ټول مسلمانان لپاره. او عجب بل د کوم یو خبر یې ذکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کې یو سړی راولا خدای ویل اللهم اغفر لي للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا الله زما مغفرت وفرمایه د ټول مؤمنانو نارینه د ټول مؤمناتو زنانو مغفرت وفرمایه کمړي دي کژوندې الاحیاء والاموات. صحیح کمړي دي کژوندې کووس دي قراروان دي کتیر سوي دي. اوس مثلا تدا وای الله د ټول مسلمانانو مغفرت وفرمایه. یو عرب مسلمانان دي او یو عرب نیکی الله سبحانه وتعالى یو عرب نیکی دا وای الله چې مړ دي ژوند دي را روان دي نو خلای په تعداد خبر دي هغه مر نیکی الله زما واستغفر په عمل نامه کې. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لي للمؤمنين والمؤمنات دا اربع وایس. زر مسلمانان دیات کړلو زر نیکی الله درکې یو عرب مسلمانان دیات کو یو عرب نیکی الله درکې. آسان خبر اېڅ ګرانه خبر می وام نه در شوولې. نو لہذا د الله رسول فرمایي تاسو به څه کوئ؟ اوله خبره دا ده چې تاسو به ذکر ډیر کوئ لا اله الا الله. او داسې به هم نه کوئ چې ته په زوره نارې وایې چغې به نه وایې. دا موږ ګورم لایان نوم په خبرو نه پوهېږي که څنګه. دا کوم طالبان چې په زوره په لوډ سپیکر کې تراویح ورکوي په اسلام کې د دې خبرې گنجایش نشته. ولې؟ علامه شمس الحق افغاني صاحب فرمایي که یو سړی پر نفل ولاړ و بل سړی قرآن په زوره وایي هغه سړی به سلام ګرځوي
ولې هغه نفل دي دلته پر قرآن غوږ نیول دا واجب دی خامخا. و چې ته مولوي صاحب ته راولاړ شوې لمونځ په لوډ سپیکر کې ورکوې ټیک دی اوس لوډ سپیکر دی د خپل مسجد تر حده پورې صحیح ده اوس ته په لوړ لوډ سپیکر کې څه ضرورت دی ته تراویح ولې ورکوې اوله خبره دا ده چې څوک به بدی څوک به ناجوړی صحیح څوک به مسافر څوک به بدخواب وي دا خبره ده. دویمه نو دا خلک په کورو کې زموږ ته زنانې دي هغه خپل کار اخته دي چې دا قرآن شروع کړه دا خو برای راست قرآن دی او هغه چې شو کې پر هغه باندې واجب ده غوږ باندې نسی که غوږ نور باندې وځي دا چا ګناګار کړو صحیح سن دا چا ګناګار کړو دا حافظ صاحب ګناګار کړو قاری صاحب ګناګار کړو مولوی صاحب ګناګار کړو. الحمدلله دومره عقل ما ته الله را کړل سلسله نه کوم قطعا نه کوم چې ما تقریر دي زنانې واوري لوډ سپیکر ورسوا او بیا په لوډ سپیکر کې ورور تراویح ورکوا اسانه کار دی خو لوډ سپیکر دی ویل لیکن دا نه کوم ځکه زما تراوسته تنګي کشنیان بددي مریضان دي مسافر دي جهان ډیر مسلې دي یار صحیح په اسلام کې د دې خبرې گنجائش نشته. ها په خپل راسه ودرېږه چې څومره قرآن ویلی سي هغومره ووایه داسې به نه کوې چې راولاړ سي ستا د قرآن د وجې بل ظهیر سي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام عجب عادت درلودی ماخستن به پر جومات ولاړو یا سهار زنانې به هم پسې ولاړې وې د اسلام په اولو شپو کې نو بیا به پیغمبر صلی لمونځ مختصر کړ ویلې و ډېر مې زړه غواړي چې لمونځ اوږد کړم خو چونکې هغه شاوخوا کشنیان ژاړي په کورو کې منډې راغلي د لمانځه لره زه لمونځ مختصر کړم ژر ورسې کشنیان قرار کړ دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اندازه ولګوي ولکشنیان ژاړي ژر ورسې زړه مې غواړي چې زه لمونځ اوږد کړم خو خیر عزیزانو الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې شهیدانو مغفرت وفرمایي الله رب العزت زموږ د وطن حفاظت وفرمایي الله دې په افغانستان کې سوله راولي روغ راولي دا پریشانی دي الله لري کې الله دې پر دې تور مستمر راکړي چې مردا و لا اله الا الله محمد رسول